حضرت موسی علیہ السلام کوه تور لروان دی پر کوه تور قدم کښږدي आवाज رالی موسی کلیم الله قدم دی په احتیاط کښدا موسی کلیم الله و الله ته ژاړي ای زما ربه مخکې د لې راتللم ما کومه ګناه کړې ده د نبي څه ګناه نه کېږي نبي معصومه وي نبي ما او تا مور پلار چلوي ما او تا مشر چلوي ما او تا امام چلوي ما او تا یو عالم چلوي نبي الله په خپله چلوي په محبت سبحان الله ووایه زما ګران د نبي تربیت الله په خپله کوي نبي یو سکند دا لوړ په رابطه کې وي یو سکند نبی معصومه وي د نبي څخه نعوذ بالله د ګناه تصور هم نشي کېدلی نن موسی کلیم الله پر کوه تور روان دی د الله سره په تورات په شکل کې کلامي کوي خبرې کول غواړي आवाज رالی کلیم الله قدم دی په احتیاط کښدا کلیم الله و رب ته پر سجده پرېواتی ول زما ربه مخکې د لې راتللم ما کومه نعوذ بالله ګناه کړې ده کوم جرم راسه سوی دی چې نن ته و ما ته قدم په احتیاط کښدا ول کلیم الله ګناه دې نه ده کړې جرم نه دی د څه سوی څوک دې نه دي زهر کړي د چا حق دې نه دی لاندې کړي بد اخلاقي دې نه ده کړې بدتمیزي دې نه ده کړې ګناه نه ده د څه سوی ها مخکې مال راتلې یو هستي دې درلوده مور نومېدله ته به زما به طرف ته رایري شوې دې به مسله هواره کړه و ما ته به یې لاس پورته کړي ای کلیم الله نن دې د دعا خزانه وخوړله مخکې به تاله مور دعاوي کولې نن به تاله څوک دعاوي کوي د مور غټه رشته ده مضبوطه رشته ده ډېره مضبوطه رشته ده ډېره طاقتوره رشته ده در دې بالا مضبوطه رشته نشته سمندر اوبه به سړی وتلي د اسمان ستوري به شمار کې د باران قطرې به شمار کې د ریګ ذرات به شمار کې د درختو پاڼې به شمار کې د انسانانو زندګۍ به شمار کې د اسمان ستوري به شمار کې زما ګروره جانه په دنیا کې مخلوقات به شمار کې والله که د مور وسیله اور قرابت شمار کې